شپږیزه د افغانستان د مشهورو سیالیو څخه دي چې دا ځل یې اتلولي د امونهنګانو لوبډلې وګټله. په یاد لیک کې سږکال 5 لوبډلو سپین غر پړانګان، مسیعینک اتلان، بوس ساتونکي بندامیر ښاماران او اتل امونهنګانو لوبډلې ګډون کړی و چې په کابل کرکټ نړیوال لوبغالي کې د یو بل پر وړاندې سیالۍ ترسره کړي. د کرکټ بورډ مسؤلین دغه سیالۍ د نویو ځوانانو لپاره مهمې ګڼي او وایي چې د دې لیګ د لارې ګڼ شمېر لوبغاړي ملي لوبډلې ته وتلي او اوس مهال په یاده لوبډله کې لوبیږي. دوی همداراز زیاتوي د دې لیګ هدف دا دی تر څو نور استعدادونه هم لاسته راوړو. مخکې هم د شپږیزې نه موږ ته ډېرې داسې ځوانان لاسته راغلي دي چې هغه ډېر ښه استعدادونه وو او اوس په ملي لوبډله کې لوبیږي. نو د شپږیزې نه هم هدف دا دی چې موږ دلته ځوان استعدادونه پیدا کړو او دغه ځوانان چې په کور دننه په کرکټ کې لوبیږي زحمت یې ویستلی تر شپږیزه چې رارسېدلي دوی ښه پرفارمنس کړی، په کوشتېپه کې ښه پرفارمنس کړی، د هغې مخکې په کورنیو سیالیو کې ښه پرفارمنس کړی، تر دې ځایه راورسېدل. په دغه لیګ کې لوبېدلي لوبغاړي هم خوښ دي چې د ملي لوبډلې د لوبغاړو ترڅنګ ولوبېدل او د دوی د تجربو په ترلاسه کولو سره به په راتلونکي کې د هیواد لپاره ښې لوبې ترسره کړي. دومره سینیر پلیران لوبغاړي پکې راغلي دي چې محمد نبي د راشد خان د فضل حق فاروقي او عظمت او داسې نور لوبغاړي ټول راغلي دي. دوی په وجود کې بیا موږ د پلیران چې لوبه کوو د موږ لپاره ډېر هغه د زده کړې ځای ده چې موږ باید زده کړه وکړو. نو همدا کوشش موږ کوو چې ښه زده کړه وکړو. خو دا یو پلیر ډېر غټ ارمان چې مثال کله زه شپږیزه شروع کېدله ما لس ورځې مخکې ورته پرپریشن شروع کړی و چې ښه شپږیز ته ځان تیار کړم او ښه ځان ثابت کړم. ډېر زبردست و ځکه چې لیډینګ سکورر هم یم نو زما دپاره هم ډېر ښه و او بدبختانه زموږ ټیم لوبه وبایلله خو عموما زموږ د ټول ټیم دپاره چې دوی په رینکینګ کې زموږ ټیم مطلب فاینل کې مو او لوبغاړي په رینکینګ کې په اول او دومو درجو نو اورال ډېره زبردسته وه. په سږ کال نه هم پړاو شپږیزه لیګ کې د نندارچیانو شمیر هم د پام وړ و او هره ورځ زرګونه کسان د دې لپاره کابل کرکټ لوبغالي ته راتلل تر څو لوبغاړي او لوبې له نږدې وګوري. ننګرهار ولایت نه راغلی یم او غواړم چې دغه شپږیزې لیګ د نږدې نه وګورم، خپل لوبغاړي د نږدې نه وګورم. ډېره مننه د کرکټ بورډ نه چې دغه سیالۍ په لاره اچولې دي تر څو ځوانان لوبغاړي د سینیور لوبغاړو سره ولوبېږي او تجربه یې ترلاسه کړي. خاص د باغلان نه راغلی یم، فضل حق فاروقي د شنوګي بیګ فین یم. الله تعالی دې غټ عمر ورکړي او تل دې همدغسې بریالی ساتي. د کونړ ولایت نرنګ ولسوالۍ د شپږیزې لوبې دپاره لومړي ځل لپاره راغلی یم. غواړم چې له نږدې څخه نو ملي لوبغاړي تشویق کړم. په نهم پړاو شپږیزه لیګ سیالیو کې ټول 21 سیالۍ ترسره شوي چې د روانې اګست میاشتې په 12مه نیټه پیل او نن د امونهنګانو لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدي. د شپږیزه کرکټ لیګ سیالۍ د لومړي ځل لپاره په 2013 میلادي کال کې ترسره شوې.